أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نهم نمبر سورة البقرة. دي سورة اولانية باب 20 نمبر آیت پوری دی. یا ایها الناس اعبدوا. اول آیتونه کې الله تعالی قرآن کریم اعجاز دی حقانیت بیانې چې دا د الله یقیني او رښتینی کتاب دی. دویم نمبر آیت کې الله ترغیب ورکړي قرآن لا تشویق د انسانانو پیرانو چې انسانانو یو قرآن ډیر جامع کتاب دی. دویم شک بکی نشته او دریم د هدایت ذریعہ د هدایت سبب او علت او شرط دی. دین ورسره به دریم او څلورم نمبر آیت کې الله شپږ صفات ذکر کړل تقوا والا. یو صفات د عقیده چې ته ویل شي ایمان بالغیب. عبادت بدنی ذکر کې منځ کول، عبادت مالی انفاق فی سبیل الله. درې صفاتونه نور شی او قران او سنت باندې به ایمان لري، خاص کر دې مخکې کتابونو باندې او قیامت باندې. پنځم نمبر آیت کې ویل شي صحابه دې مخکې صفاتونه والا جنتین دی او هدایت والا دي. شپږم نمبر آیت کې الله به دویم جماعت ذکر کوي شعر ویل شي کافر. حاصل دا خلک ایمان نه راوړي، قرآن او سنت په هیڅ اثر نه کوي، کفر اختیار او انتخاب کړي لري. اوم نمبر آیت کې الله ری سزا ذکر کړه ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم. چې کافر شو الله یې زمنګ نور پیسو زړه وګونار څور د ګډ وټکړه. اتم نمبر آیت نه را پدې خو 14 نمبر آیت پوری بلکې اخر پوری او 15 صفات د منافقانو تشریح. مقصد به د نبی صلی الله علیه وسلم امت لا تنبیه چې ای خلکو دې صفاتو ځان ساتي. به دوه مثالونه ربط هم د آیات مخکې سرداري. اتم نمبر آیت کې الله یو صفت د منافقانو ذکر کوي او ما هم بمؤمنین، دوی کې ایمان شرعي نشته. د آیت کې دوه صفات نور راوړي. یخادعون الله داخل دوکه کوي د الله سره والذین آمنوا د ایماندارو سره. الله سره دوکه کوي مؤمنانو سره. خداع به دې ویل شي قرطبی لیکلي ان تعمل بما امرك الله به. چې ته عمل کې هغه شی راولې چې تعالی الله په امر کړی خو لیکن دین ثواب الشبه طلب کی وتطلب به غیره. د الله سره دوکه څنګه کوي؟ دوکه د الله سره کوي به ځامه په خپل ګمان. دوی مړ الله لم غپ ورکی، الله لم دوکه ورکړه. دویم قول دا چې یخادعون معنا یخالفون. الله یزما مخالفت کې واقع دي. سورې یاسین کې الله وې د ساس کې نمونه نه پیدا کې وړو کې بچي او شرالو کې مصر انیخ شي. الله مخله ودرېږي الله وې د شو کدا وې نه د شي کوم. دې ویل چې الله سره دوکا. دریم قول ما علماء ذکر کړي عبارت د شه یخادعون رسول الله. داخل دوکه کوي د محمد صلی الله علیه وسلم سره. هغه بهترین اسلامي شی دی لیکن د خپل ګمان کې دا سره دوکه کوي چې مړه په لا اله الا الله هم دوکه کوي.
خلک وایي کنه ولا پلانټ ډېر ساده دی مړه غپ ورکا یره موږ ډېر چالاک یو اشه غپ هم دلا ورکی الله دا خو دوکي دا غو منافقانو صفات دي حدیث کې مرাজি ان البزازه من الايمان سادهګي د ایمان نه خلا او ساده ودا مطلب نه چې انسان د 1 روپے شی به 2 روپے اخلي نه ساده عزت پاسړي المؤمن غیر کریم ته دا سره دوکه کې هغه ستاب دوکه او حرکت کوي همړه بس شمپوشي وي دریم تفسیر دا دی څلورم یخادعون الله دا خلق لا اله الا الله کار کوي مقصد بګیدای شر د اعمال وینه مبچ منافق انسان مخکې مونږ ویلي لا اله الا الله ویلي الله امر نو کړي خلک دا ګمان کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل ملګری وشني يفعلون في دين الله ما هو خداع في دينهم دوی دین کې آکار کوي چې دوی په عرف کې عادت کوي ورو سبرا چې يهود عادت داو واز د الله په حرام کړی وی لیکن دو باغ ولي کړی وړي به ته جوړ کړ بازار کې به خرج کړو پیسې استعمال کړو مړه مو خواص نه خورو لیکن ټول ما یو شی دوی معامله د دوکې ده آیات باندې به سوال دی یخادعون با مفاعله د دوی د الله سره دوکه کوي او الله د دوی سره دوکه کوي الله څنګه دوکه کوي یو جواب دی چې بس دی ویل شي د الله صفت چې کوم داغه د شان سره مناسب دې دا معنا چې الله د احکام د دنیا برمانی جاری کی هیڅ اجر به ورنکي ځان بسړي کې اجر بني یره دې خلکو ظاهر نه خر اسلام لیکن باطن کې عذاب دی هغه دنیا کې والله سره دوکو کی داغه د شان شه مناسب ده ابن عباس وی جنت ورته الله کارږي سب الله په بند کی دوی دا دوکه ولي گئی یو خدای دی وجنا چې موږ بدوی لزان کار کو شر موږ مؤمنانو راز به تیلا راوالو سړې دی ته وګړې چې دا غر راز دا غر ملګرو رازوال نو کله اخستلېږي چې ځان به سره ویلېږي شریک به خپل دوستان لوي خبر نه د شي کارونه وکيږي کې دی وجنا چې داخله زمون تعظیم وکي ځکه منافقانو سره همیش داغه می داخله څنګه زمونږه اکرام وکي څنګه مونږ یاد کی څنګه د جامعه کې پیژندل شي چې دا پلانې سیب دي سیبتوب غم وړي دي مؤمنان قتل نه کی غنیمت تم لري مؤمنان سره دوکي کوي وصلی الله پیرت کوي وما يخدعون الله داخله دوکنه کوي الا انفسهم مگر خپل ځانون سره او ما يشورون او نه پويږي پر خپل دوکه باندې تو غوینو نم الله یا خو دي ځان دې برباد کی عرب مثل کې من حفر بیرا لاخيه فقد وقع فيه سو شرور لکوي کني خپل او به غرزي دایات ساتي مومن له دوکا ور کوي لیکن الله یې غیر بش دیت کې څو صفاتونه ذکر کړو دا د الله مومنانو سره دوکا دوی معدم الشعور ورسات وزبل صفات دوی فی قلوبهم دری خلق بریزونو کې الله مرض نفاق دی مرض د نفاق د لفظ قران کې مرض ډېر لشکرته اغله ماده تقریبا 30 کرت جسمانی مرض هم کله ویل شي نفاق سورہ احزاب کې والله بیان دیو کې پردې زنانه له اعلان الله قران کې فرمایي کنا زنانه له ادب ور کوي چې کله تاسو سره څو خبره کې نجول خبره مکوا صفا خبره وکا وو یا نه فیت مع الذی فی قلبه مرض څنګه چې کوم زنانه جول خبره وکي مرضی سړی کې تمه پیدا کیږي جدي ځکه زموږ مقصد پوره کیږي نه قاطع بد اخلاقی مکوا کنزل حسد مراد دلتا پیر پار د انغماس الله دې زړه کې نه مرز دی مخکې مونږ ویلو زونه درې قسمه دي مؤمنانو او د انبیاء او د کافرو فزادهم الله نزيدك الله دوی لره دا مرز دې لفظ دوه قوله دي
یو دا جمله خبریه ده الله ورته مرض زیات کړي، یو جمله دعایه ده ابن جریر لیکي الله دې مرض زیات کړي. ابن جریر دا آیت تشریح لیکلي دینه معلومه شو چې کافر انسان له خلق دعا خیره کولی شي، مړ الله دې برباد کړي. يهود سمو شر خیره ولې کوي وکړه ورته خیره، الله ورته خیره کړي. مونږ وی يهود نصارا دې ملګری دې الله برباد کړي. دغه دې آیات کې الله ویلي دي. شیخ الاسلام ابن قیم لیکي مرض دا معنا خروج القلب عن اعتداله وصحته، زړه اعتدال او صحت نه بارش. صحت دا معنا چې الله پیژنې د الله سره مینه او ساتي مؤثري، نه داخله د الله سره مینه ساتي، نه الله پیژنې، نه د الله قرآن نرنګ اخلي، نو مرزين دي کنه. قرطبی لیکي سخت عذاب د الله دا دی چې انسان له الله زړه وران کی کله کیږي به ورانه کې پدې چې انسان ډیر خوراک کوي، زیات خوبونه کوي، هر وخت دا ودی د شپې موده ساره موده مانځه په متصله موده دنیا کار له شکلک ناشي شي دی وخت نه مخکې ځان لرسي چې دین کاری بس غلی وي، زیات اختلاط، زیات خندا، د الله د ذکر نه غفلت، زیات زنانه سره ناستا، هر شي چې خپل اعتدال نه زیات شي باس دا سړی له مرض پیدا کوي. جوړی کې بس قرآن باندې ذکر باندې د یتیم بسر لاس راکل، مسکین باندې خرچا، قبرستان لتل، جنازه کې برخه خصل، د مریض تپوس، دعا، خاص کر د قرآن او سنت درسونه لګین اصل. اوس تخفیف ولهم عذاب د خلق العذاب د الله علیم درناک بما كان یکذبون، په سبب د دې چې د خلق دروغ ویل دي. علیم دا معنا مؤلم، کانو فعل ناقص یکذبون مضارع همیش دروغ وای. دروغ په دین کې دا خو ناروا دي. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې د قرآن تفسیرو کې په خپل رائے باندې دې سړي ځان له جهنم کې سټ تیار کړي، ته ځان له مفسر او ځان له برباد کړي. د دنیا په امور کې دروغ عام ناروا ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن انسان به بخل وکي، میدان د جنگ نه بوته کې دروغ نه وایي. چې مسلمانانو مابین کې جوړه خپل زنانه یا مجاهد هغه دروغ وایي دا به جایز دي. هر چې توریه عام جایز ده. توریه دا معنا چې لفظ دوه معناګان لري، ته یو والی مخاطب بلا. ابو بکر رضی الله عنه سره رسول الله روانو چاته بوختنه وکړه دا سړی څوک دی؟ ورجل يهديني السبيل، دې سړی د مال لار خي. مشرکین ویلې چې دا لار معنا د دنیا لار خي، ابو بکر ویلې چې معنا د آخرت لار خي. دلیل په دې چې مجاهد انسان دی. یو څوک ته چې بارا کې بوختنه کې دا څوک دی نو پوره تاریخ مې نه بیانې، شردا خوري خطرناک سړی دی، سخت کارونه کړی دي، دا پیژنې پلان ځای کې معاملہ یاد شوا او هغه د ځوان کړی دا ودا څوک دی والله بس الله یو بندرې ملما دی راغلی نور پرې دی استا. دروغ دا خلک وایي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې پوښتنه وکړه من اين د کوم ځای نه هغه من ما. نبی صلی الله علیه وسلم چې موږ د منی نه پیدا یو، دشمن ویل کې دې چې دا کوم ځای کې قریه نه توریه جائز، دین کې دروغ ناروا. د مسلمانانو مابین کې مجاهدینو لا خپل زنانه د جایز، نور له حرام. زړونه کې مرض یو صفت، دروغ بل صفت، بل صفت واوري. واذا قيل لهم شويل شدي خلق لرا فساد مکوي فی الارض بل ازمکه کې نهي المنکر کله مقدم او کله امر بالمعروف. فساد سمانا خازن لګي تعويق الناس عن الكتاب والسنه، خلق قران وسنت ناړول. خروج الشان الفائده. فساد دا معنا د الله نه فرمانی مکوي. فساد دا معنا انسانانو مسلمانانو مابین کې فتنې ملټوي. فساد قاسمی دا وی جنگونه مو جوړوي. دا ټول به ګرځي. کل من عصى الله فقد افسد. چا چې الله نه فرمانی وکړ بس فساد وکړي. فی الارض معنا عقیدوی دنیوي دواړه. نو دوی شوی کار کوي د فساد او نه میزان له خودلې د اصلاح.
قالوا دی وی انما نحن مصلحون یقینا من یو اصلاح والا اړه مو اصلاح راول دی ملک کار د فساد دیونه می ورکه د اصلاح الله د ناروا ده تا خو د منافقت صفت دی اصلاح خدا منا چې خپلم جوړي شکلم جوړي معاملاتم جوړي بل کوششم کوي جوړوالي ستاره شکل لګورو د اصلاح لګورا بل به اصلاح نه بل بس اصلاح ته وکي مصلحون دا منا فساد څنګه دوی اصلاح ویل الله مرزید دي کنه کله دنیوي معمولی جزئیه ګټه یوځای کې لري نو ټول مقصد پرې دی دیم دا کارونه دوی په نسبت باندې روچت ښکاری د پته شیخ مفسرین خبره بیانې حق مسله هغه په ارچا باندې ترخی سوال اهل حقنا حقدار سړي نیک انسان شي اغل شوې چې صاحب را جامه د سنت نه خلاف ناصر سنت نه خلاف هغه جزاک الله زما تربیت ته وکی باطل فرس له هوا چې تا کې دا جرم دی نورم زید کړئ ویزه زین نورم کوم لاس اخلاص نو کله چې سړی فساد کوي او هغه غیله کنوم ورکی الله دا منافق شو عمر رضی الله عنه ویلي رحم الله من حدان الی عیوبی الله دې رحم وکي پاک انسان چې زما عیبونه مال بغوتو کی ځکه حدیث کې راځي مؤمن د مؤمن شیشه ده شګه سړی خپل ځان ګوري کنه چې بنو چې زره رسیدلې بس زره رسیدلې پلار مې رسیدلې اورور مې رسیدلې مونږ خو مونږ یو دا نو څه ساده ګاندي ورسات کې الله فرمان رد کوي چې او مفسدين او فسادین الله خبردار سخت تاکید الله وکي انهم یقینا داخل شهم المفسدون قاسم دی فساد کوونکي دي ولکن لا يشعرون لیکن شعور نه بالکل عقل نه لري شعور پکې نشته تر خبرار سم معرفه ورسات کې الله وسوي منافق به دې پیژنې چې همیشه صحابه به دي خلکو لبایري دا صحابه مړدار رقم خلک دي او سادهګان خلک وو سپکه وي آیات دلیل به دي چې روافض شیا وغیرہ دا ټول الله په نسبت منافقان دي ځکه دوی له صحابه دشمنان دي هغه انسان منافق دی شاګر دی خلکو تایید کوي او صحابه سره دشمنی کوي او کنه معاویه خطا کړي دا ابوبکر دا کار کړي عمر دا کار کړي رضی الله عنهم اذا معنا کله دوی له ویریش قیل قائل عام دي چار چویل او علي سبيلي خبر لغوګ دی لهم کې دوی ګټه ده واذا قيل لهم شو ویل شي د منافقان لري ایمان راوړی کما من الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی صحابه ناس مرا صحابه عبد الله ابن السلام هغه وخت کې ناس هم داخل کو کنه کامل خلق صحابه له به ول ناس ویل شي مفسرین دي کې وې دي کې اشاره ده له د انسانیت چې څومره د کمال صفاتونه دي هغه ټول الله د محمد صلی الله علیه وسلم ملګرو کې راجمع کړیو شت خلق او شت بہادر خلق اهل علم حیانات عبادت والا متقین مجاهدین محسنین د انسانیت چې څومره د کمال صفاتونه دي الله د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو کې راجمع کړیو لو الناس صحابه خوري روشت خلق دي نو دوی څه جواب کوي قالو دی وی ان من ایمان راوړو کما من الصفاء لکه څنګه ایمان راوړې دي قمقلو اصحابو قمقل خلق دي موږ څنګه دي قمقلو ایمان راوړو صفاء جمع صفه صفه هغه وخت څنګه انسان جوړیږي چې ابراهيم عليه السلام د ملت نه مخواړي علم چې نه ادم صفه دي عقل چې ناقص کله چې سړی په الله باندې دروغ وتړي خاص کر د نبی نه اعتراض وکړي صحابه له شو قمقل وی الله ادم قمقل له دو صحابه له ول قمقل ویلي یو خدای معنا چې دا منافقان دي بے انصاف زامن دي دویم دوی صحابه په قدر څه پويږي ان صحابان خلق دشمنان دي هغه څه چې په ایمان نه پويږي صحابه قدر خو هغه چانه معلوم دي چې هغه صحابه بارک عقیده لري بل صحابه فقراو کله پیدا ویل چې دوی ګور د پلار نه کې دین پرې خو دلې نبی صلی الله علیه وسلم یو ګمرا رضا تابعداري کړي صحابه ارسل پلار دین نه قربان اول
د دې وجه امام مالک نه دا خبره نقل لا چې کله سړی په زری د زری په اندازا خپل ځړ کې د رسول الله نه ملګرو سروران ولري دا سړی کافر دی ایمان نه خلاص دی عائشہ فرمایي چې کوم مجلس کې د رسول الله نه ملګرو تذکرہ نه کیږي خاص کر عمر د شي مجلس کې الله خیر د سره کینی دي صحابه سره مين د ایمان دی ان شاء الله بار بار به صحابه منقبت راشي خدا مين نه د ظاهري ویره ما صحابه سره مين نه د ټول اعمال دینه خلاف دي فتوی دغه نه خلاف صحابه سپک معرفي کوي اوس الله جواب کوي صحابه دفاع کوي الله خبردار انهم يقينا هم داخل شيء الصفاء هم دي قمقلان دي ولكن لا يعلمون علم نلري حتى لا يشعرون فسات پټ شي او کنه شعور وتا کافي آیت دلیل بدی دوی صحابه له قمقلو ویل نه الله دوی له قمقلو ویل اوس خو وحی نه راځي چا چې صحابه مبارک کوم الفاظ استعمال کړه مق الفاظ استعمال ول بکار دي نعوذ بالله من ذلك روافض شی وغیرہ لیکي د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نور سره ټول صحابه کرام مرتد شوی دي سوا د شپک کسان نو موږ وای تاسو مرتدي کله وای کزمو امام غایب راغی د عائشه د قبر لبه سلدري ورکه ځکه عائشه زناکار وا نعوذ بالله من ذلک کله وای کابو مکه او مدینه باندې زموږ حکومت راغی د نبی د خوانه په دادو خبيسانو با ابو بکر عمر افسوس په حال لري مولانو چې خپل ګلان دی واته یو صحیح عمل په صحیح حدیث د نبی باندې ثابت نو ایسر یو بل په خلاف باندې تقریرونه پوسټري مناظري رفع الیدین شته او نشته تراویح شل وکاته امین شته او کنيشته الکه دا ټول طریقې د نبی صلی الله علیه وسلم د چې په کومه طریقه چې عملو کې زمونږ مومن روړ دی راش خپل دشمنو پیژنې شای شیره هغه روافض دي شای اسلام نه منځوړي ایله سره ټول یو طرف باندې شي خو خبر ادا ده شیخ الاسلام ابن قیم لیکلي بدایع التفسیر کې چې کله کله ابلیس سره په دې معاملاتو کې راګیرږي چې مقصد نه ټول سټونو باندې شیطان ناس دی نو صحابه له کوم الفاظ چې استعمال کړم به مق الفاظ استعمال ورته دوی ویل قمقل الله تاسو قمقلې اوس موږ وایو چې دا خلک په خپل مرتد دي چې دوی صحابه له کنزل کوي الا خبردار انهم يقينا داخلك هم دوی قمقلان دي ولكن لا يعلمون پويږي ورسات اوس بل صفت مؤمنان سره چې مخامخ شي مړ تاسو سره شي نور لاړ شي مشران له مړ تاسو سره مؤمنان خو سادهګان خلک دي واذا لقوا الذين امنوا كل منافقان مخامخ شي دا چې اسره چې ایمان راوړي قالوا جواب کې وي امننا موږ ایمان والایو لقدا منا چارنګ نه صاف مخامخ شي زیارت کې قسم مقصدی قالوا دی وی امننا موږ ایماندار یو واذا خلوا الى شياطين ما الله شکر الله شریک پر مشران لرا شیطان جمع شیطان دې کې معنا د سوزیدو د بعد د الله د رحمت نه لړې دي امام راغب لیکي كل متمرد من انس وجن وحيوان فهو شیطان ارسر کش مار دا غسر بد شکلا شری جنی جاسوس ایدوی ناروا مشران دی ټول لویل شیاطین نه ورته چې لکه فروخ مؤمنانو مجلس کې ناسو دا ولی جواب قالوا دی وی شنا معكم موسی اسریو انما نحن یقینا من شورغل یالتنو منغو مستهزئون ټوک ماران ټوکم کولی تور دې پر مجلس کې لګزره کینو سوې ده معیت په کې اسماعیل یو عام او بل خاص معیت په درجه کې په سزا کې په عمل کې په جنت کې کفر کې قران کې والله بار بار دا راوړي یو د الله خاص معیت دې چې په منظر راځي په تقوا تزکیه زکات قرض حسن اتباع نبی اخلاص انما نحن یقینا من توګي کون کې مستاجون دا معنا ټوک ماران یو سخريه ده د سړي شخصیت پورې استهزاء دا غره بدن پورې سزا را معنا د وصف پورې مزاح خوشتبي دا به جایزه تقریبا د نبی صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې دویش مزاح نقل دي
کې بوډۍ بندگی کوله نبی صلی الله علیه وسلم بوختنه وکړه دا بوډۍ څه کوي دا بندگی مړ بوډۍ خو جنت نه نشي ایستا په جړاش نبی صلی الله علیه وسلم ویلي جنت ته منځي په صفت د بوډۍ ته الله به پیغله کې ابن عباس فرمایي دوی مې چې ویل یا رسول الله موږ له وکړه کا یو کې بچي به درکم نو سازنه په کار شو زه غواړم تاسو مال دوه کې بچي راکوي نبی صلی الله علیه وسلم ویل دوه کې بچي نه دی خوش طبيع وکړه لیکن عمر رضی الله عنه فرمایي چې کله انسان بے ځای خندا کوي یو لسمرزونه د کې پیدا کیږي بے ځای ټوکې سلف صالحین لګي دا ارشي تخمي د دشمنی تخم ټوکا چې کله غره چا سره ټوکا شروع کړه بس اخر به سب دشمنی بدليږي دویم انسان چې کله دا مزاح غب شپ مجلس کې پری دي دا مسړې باندې شتر او تازه وکدا شند شروع کړه ځان له کار وکړو کمزور سړی په درمانه جرأت کړي نور سات کې الله جواب کوي دوی صحابه پرټوکی کړه الله زبر پرټوکی وکم الله یسجو به الله دوی پرټوکی وکي مهلت بور کې دوی لا فتو غیانه په سرکشي دوی کې یا مون سرګردان یسجو بهم دا الله صفت دي دوی پورې وټوکی وکي کم چې داغه د شام مناسب یده چې معاملې بالا دوی پورو کې شیلا خلق اور کې ټوکوي یا بدلر ټوکو لیکن ظاهر د قران بس معنی کو نور الله لا حقیقت پرېدا دا د الله صفت دي چې کوم داغه د شام مناسب ابن عباس سے فرمایي جنت بہت الله کار کی سبي تی منه کی یمدو کی معنا د مهلت او زیتی عام ویل شړاندل او عام حرامانه د ظلم لاندې کوي کې الله افراطري د گمراهي ورسا کې بل صفت اولئک الذین هدى انسانان دي شخص ته گمراهي بل هدا په مقابل له هدایت شرک واقع توحید ورکه بدعت واقع سنت ورکه اختلاف واقع الله او اتحاد ورکه فطری هدایت ورکه دوی سره کنه فطری به داخله شبره هدا باندې دومره به همت خلک دنیا ورکړه دین ورکه دنیا واخستا امام رازی وی پټول انسانانو کې به همت اخر دي چې دنیا په دین باندې ګرځي او ټول انسانانو کې قمه قلاق انسانان دي چې خپل دین رواني او پر دې دنیا جوړي تاسو ګورئ د خلکو څنګه دینونه برباد کړ درو فتنه هر قسم مصیبتونه ځان لره واړه ول خو چې د بل چا ژوند برابر شي دین ویلړو دین له ورشي قمه قل نسبت طرف ہے تجارت له شو مجازن تاجر کرے تجارت کی کنا یو کارم کی بلم کی یو کی او بیلی بل کی به وګټي دنیوي او خروي ورسره ان شاء الله راشي دنیوي کم دی او خروي کم دی وما كانوا محتدين الله ان داخل شملار والا سمانا د سره په تجارت باندې کوي کنا صاحب له حال دی یا کله انسان تجارت کې مال والی ډیر بوجي باندې مال والی نو ایسا یا غنر کی جګواله ټټواله راشي بل ورځ نور والی سبه ګټو کی داخله ک الله ورس پر الله بربادي معنا د ایتونو دا یخادعون الله داخله دوک کی د الله سره والذین امنوا دا چا سره ایمان راوړي دوکن کی الا ان کو مگر د خپل ځانو سره شعور نه لري په قلوبهم درې پرېزونو کې مرض د نفاق دی فزادهم الله مرضا الله دې ورته مرض زیات کی ولهم عذاب الیم د خلق له درناک عذاب دی بما كانوا یکذبون په سبب د دروغ د دوی واذا قيل لهم شديت ویریش فساد مکوې د ازمای کې نو قالو دی جواب کوي انما نحن مسلمون یقینا من اسلام والا الا خبردار انهم یقینا دوی چې هم المفسدون هم دوی فسادین د ازمای کې ولكن لا يشعرون لیکن نه پوهیږي شنو میزان لې خود لري اسلام واذا قيل لهم شو ویل شي دوی لره ایمان راوړی کما من الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دي صحابه عام خلکو قالو دی جواب کې سوې ان من وای مونږ ایمان راوړو کما امن الصفاء لکه څنګه چې ایمان راوړی دي قمقلبي وقفو الا خبردار انهم دا منافقان چې هم صفاء دي قمقلان دي ولكن لا يعلمون نه پوهیږي پر خپل قمقلته واذا لقوا الذين امنوا شكل مخامخ شدا چا سره چې ایمان راوړې نو قالوا وي آمنا موږ ایماندار یو
واذا خلوا الى شياطينهم شلار چې خپل مشران لرا قالوا دی وی چې ان معكم مستعصر بدی جماعت کیو انما نحن مستعجون یقینا موږ ټوک مارانا الله يسعجو بهم الله بده پر ټوکو کی او بدل ورکی ويمدهم الله بمهلت ورکی دوی لرا فی طغیانهم پسر کشی دوی کی یا مون سرګردان اولئک الذين اداغ انسانان دي چې اخست گمراهی بل هدا په مقابل لیدت نفما ربحت تجارتهم غټو نکړه د تجارت وما كانوا محتدين او ندي سملار علام وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك اعوذ